سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده. د خپرونې په دې برخه کې ښاغلی جمعه خان عمرخیل زموږ میلمه دی. د عدالت غوښتونکو د ټولنیزې او سرتاسري شورا عمومي مشر. دوی په 18 ولایتونو کې فعالیتونه لري. دا چې دغه فعالیتونه په کومو مواردو کې دي، څومره ګټور تمام شوي دي، تر دې دمه له دوی سره پر همدې موضوع بحث کوو. هیله مند یم در بحث تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. عمرخیل صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د شمشاد راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته مننه. کور مو ودان؟ علیکم سلام. ډیره زیاته مننه. په 18 ولایتونو کې فعالیت طبعا نو ډیر زیات هڅه او زیار ته ضرورت لري. څومره وخت کېږي د دغې شورا له فعالیت نه چې تاسو بیا بریالي شوي یاستئ چې فعالیتونه مو 18 ولایتونو ته په غځوئ؟ ډېر ښه. موږ په 1998 کال کې ځوانان سره راټول سو. اکثریت ځوانان بالغ مو دغه ملي کړله چې سپین ږیري قومي مشران د ټولو قومونو استازي، مختلفو ولایتونو، تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، پشهي، ټول ګوجر، دا ټول په قوم راټول کړل. بیا ما 98 کال کې دا شورا جوړ کړله، د عدالت غوښتونکو ټولنیزه شورا. اول محدوده وطنه کابل کې فعالیت کو. بیا دغه تقاضا وسلې موږ فعالیتونه زیات سول چې دا لله الحمد دا مو سرتاسري کړله. اوس برحاله په 18 ولایتونو کې فعالیت لرو او زموږ د شعار دا د هدف مو ده موږ د افغانستان ټولو خلکو لپاره ټولنیز عدالت غواړو. نن موږ تاسو ګورو چې متاسفانه هغه ټولنیز عدالت په ټولنه کې نه ده مراعات سوی، نه په کوم شکل چې اړینه وله او دې باره کې مبارزه باید څه وله ونه سوله، او کوم شکل چې سیاسي چلندونه وسوله. موږ تاسو ګورو چې دولت لخوا هم بعضې ناغړي او بعضې مشکلاتونه سوله چې موږ معنې که ځوانان دي دلته موږ ښه قدرونه لرو، متاسفانه دوی راولي له خارج نه، دوی پاسپورټ راولي موږ باندې حاکمیت کوي. موږ دوی سره په دا اساس باندې موږ دوی خلاف نیسو ولې هغه ځوانان خارج نه راځي، هغه هم تحصیل کړي دي، همدې خاورې بچیان دي، مګر هغه شکل چې دغه ځوانانو ته وده ورکول سي او تشویق سي. د بېلګې په توګه یو اداره کې به یو نفر 10 کاله به کار کړی، تجربه به لري، هغه باید استا مخ ته لاړ سي. مګر یو څوک ناشناس او په مسلک کې اشنا نه وي نو هغه دوی باندې حاکمیت کېږي او راولي رئیس تعینوي. زموږ ډېر فوکس و ډېر فعالیت مو ځوانانو ته د ودې لپاره ده، ځوانانو ته څنګه وده ورکړو. تحصیلي برخه کې چې موږ تقریبا 345 تنه ځوانان پوهنتونونو ته معرفي کړي دي او دوی مو تشویق کړي دي او درس وایي. پوهنتونونو سره تفاهمنامې موږ امضا کړي دي چې تقریبا 50 سلنه دوی تخفیف راکوي او موږ له خوا چې ورته معرفي کېږي. همدارنګه صحت په برخه کې موږ ډېر لاسته راوړنې ډېر فعالیت مو کړی ده چې هغه ورونه او خویندې بې وضاحته مشکلاتونه چې لري موږ له شورا غړي چې رهبري غړي چې موږ ته معرفي کوي، شفاخانو څخه معرفي کوو. فیس کاملا رایګان ده. د دې تر څنګ معایناتونه تقریبا 50% تخفیف ده او هغه اکثر چې ډېر اقتصادي ستونزې ولري معایناتونه هم د دوی رایګان دي، دوا کې تخفیف ورکول کېږي. بل دا چې موږ ځوانان رسنیو ته معرفي کوو، سیمینارونه ورته نیسو په مختلفو ولایتو کې. او اساسي خبره دا ده یو ماحول مو ښه رامنځته کړی ده، هغه په دې معنی چې هر قوم ده یوازینۍ شورا په افغانستان کې دا شورا ده چې دې کې ټول بېلابېل قومونه پکې شته دي، بېل قومونه ټول پکې دي. اوس فرض مثال موږ له سرپل ولایت نه ده استاد زبیده روشنا چې دا ازبیکه ده، کندوز نه همدا رقم ده، غزني نه همدارنګه هزاره ورور ده، د منګه هرات نه مختلف ولایتونه همداسې ټول قومونه راټول سوي دي او یو غږ یو څه لپاره خلکو تعصب په وړاندې ستاسو موږ څنګه وکولی شو تعصب له منځه یوسو او ځوانانو ته وده ورکړو په یو ټغر ټول سره ډېره ښه ده. 18 ولایتونه کوم ولایتونه دي او دلته مرکزي دفتر تاسو یادونه وکړه چې په کابل کې دی، څومره غړي شته دي دلته په کابل کې؟ او طبعا شاید نجونې هم له تاسو سره اوسي. یوه استاذه مې یاده کړه په سرپل ولایت کې استاذه چې میرمنه ده. بالکل. د منګه مرکزي دفتر په کارتیناو کې ده، شاه شهید کارتیناو کې ده او تاسو اشاره ورته وکړله. استاد زبیده روشنا زموږ د ښځو چارو کمیټې مشره ده او رهبري غړې ده چې څنګه وکولی شو د خشونت په دې برنامې تعین کړي، څنګه د پوهنتونونو کې بعضې دولتي اداراتو کې ښځو سره ناوړه چلندونه هغه په دې معنه خشونت د هغه رقم شوال څخه خرګ ورکوي عمل کې نسته. موږ دوی ته بعضې برنامې جوړو، تحصیل مختلفې برنامې جوړو او د موږ رهبري غړي 4 اویا رهبري غړي دي د دې شورا او چې عادي غړي تقریبا 25 نه تر 26-26.5 روپو پورې رسېدلي دي. ولایتونه تاسو یاد کړه: پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان،
پروان، پنجشیر، مزار شریف، سمپ شمال کې داسې ځو، داسې هغه د زون په سطحه مطمئن ټاکنه کړې و داسې ټول ولایتونه په 18 ولایتونو کې برحاله هغه دي او دا جدول موږ نور هم 3 ولایتونه نور ورته معرفي کړل 23 ولایته کېږي 21 ولایتونو کې سکل دغه فعالیتونه رضاکارانه دي که نه داسې بنسټونه هم لرئ چې ستاسو مالي ملاتړ کوي هغه کسان چې تاسو سره کار او فعالیت ترسره کوي هغوی معاش هم لري کوم څه که نه هر څه د الله د رضا لپاره ترسره کوي په ټولنه کې او په ټول کې شوراګانې سازمانونه ټول اجتماعي سازمانونه دي رضاکارانه څنګه ویل کولی شي هغه ټولنې غږ انعکاس کړي په مشروع توګه موږ تر اوسه پورې نه مو پروژه نیولې ده او نه داسې هوډ لرو چې خپل هغه واخلو پروژه داسې تصمیم نه لرو ولې په دې چې که موږ پروژه که دولت نه وي که بل سازمان یې مجبور دی هغو په هغه کار وکړو مګر موږ مستقل پاتې سوي عقلوزیت لرو په دې کې 250 ټولنې موږ سره دي یو چتر دا موږ جوړ کړی 250 ټولنې لري قومي شوراګانې دي مشران دي سازمانونه دي ژورنالستي اتحادیې هغه دي دا ټول پکې راټول سوي دي عقلوزیت لرو هغه عقلوزیت په اساس موږ خپل روزمره مصارفات د شورا برابرو او د ولایتو مصارفات او په هغه کې د خپل برنامې مخ دقیقا په دغه شرایطو کې لږه ستونزمنه ده ځکه اقتصادي فقر پر ټول هیواد خپور دی او دا چې په دغه شرایطو کې حداقل ځوانان دې ته لاس بډ وهي مټه بډ وهي چې راځي کار او فعالیت کوي دا واقعا د ویاړ ځای دی د 18 ولایتونو په هغه کې چې تاسو فعالیت لرئ په سطحه په کوم ولایت کې ډېر ستونزې دي هغه ستونزې په کومې برخه کې ډېرې زیاتې دي بدبختانه چې دا به ماته سخته مې زه ووایم چې کوم ولایت کې ستونزې زیاتې دي ولې همکاران مخفه سي نور همکاران د موږ ولایتو استازي سي ولې دا رقم راکړه مګر هم په ټولنه کې داسې ستونزې موږ لرو په هر ټولنه کې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې ډېرې سختې ستونزې لرو ډېر مشکلاتونه لرو لرې به نه ځو همدې کابل ته به راسو وخت چې مرکز کې ډېرې ستونزې موږ دغه دیساوس ته ځو دیساوس کې تر اوسه داسې سیمې دي 18 کالو کې دلته مکتبونه تر اوسه نه جوړ دي سوال نه خلک ماونه دي لرې پرتو سیمې لرې پرېږده ولایتونه له پرېږده دیساوس په 2 ساعته تنها پیاده خلک ځي تر څو 15 شپږ کلي اخواته مکتبو ته تحصیل زمانه برابره کې زمانه ته هغوی لاړ پیاده رواني دا ذهني دوی تحصیلات باندې تاثیرات لري او دا یو ځوان یو هلک چې نوی متعلم وي هغه 3 ساعته پیاده مزل وکړي 2 ساعته پیاده مزل وکړي بل مکتب ته لاړ شي اول ته هم لاړ شي د خاورو باندې سپېره د وطني ماشومان خو موږ تاسو ته معلوم دي بیا خاور باندې سپېره هغه څومره ناهیله وي ذهني طبعا ذهن چې نارامه وي هوا ګرمه ذهن چې نارامه طبعا چې زده کوی یعنې دلته ډېرې ستونزې دي په کابل کې ډېرې ستونزې دي په اداراتو کې ډېرې ستونزې دي چلندونه ناسم چلندونه خلکو سره کېږي حقې خوړل کېږي مشکلاتونه ډېر لرو مرخیل صاحب بیا دې ته لاسرسی لرئ چې حداقل د دغه ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړئ مثلا دلته د کابل د دیسات له سیمې نه مو یادونه کړه چې هلته ښوونځي نشته نو حداقل د ښوونځي د نشتون لپاره دا داسې یوه مسله ده چې د معارف له رهبرۍ سره باید خبرې اترې وشي بیا زمینه سازي درته کېږي د اړوندو اداراتو مسؤلین ګورئ هغوی چې کومې ژمنې ورکوي یوازې ژمنې پاتې کېږي که نه ځینې عملي چارې هم ترسره کېږي بیا په دې اړه شوراګانې په ټول کې اجرایوي صلاحیت نه لري خپل کوششونه کوو غږ انعکاسوو صفو له لارې اداراتو ته مراجعه کوو مګر هم داسې ما وخته اشاره ورته وکړله داسې حاکمان دي چې مسجونه ورته کوي دوی ځواب نه ورکوي طبعا موږ بعضې سیمینارونه نسو بعضې برنامې نسو شکایتونه کوو د خلکو غږ انعکاسوو او چارواکو پورې رسوو لکه تیر دا څو ورځې مخکې ما وزیر صاحب سیاد عامې ته مسج وکړو مدیر صاحب ته مسج وکړو تر اوسه مسجونه ما سره شته ده تر اوسه دوی جواب نه ده ورکړی یعنې 2 هفتې یو نیم هفته اوس هغه دې باره کې چې دغه باورونه چې ازبکستان راغلي دي دوی سره موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي که دغه چېرته تاسو سره اکسیجن واده کړی اکسیجن واده کې هغه تسبالونه رالیږلي دغه ریشخند ویل وهل د افغان ملت د افغان خاورې او د ټولو ولسونو باندې ریشخند وهل دي خصوصا دا خو نابدي ده مال دغه باره کې موږ وضاحت وکړئ چې خدای نخواسته موږ داسې نه وي چې بالونه رښتیا ګاز راوړي اکسیجن رالیږلي او موږ دې سفارت مخ ته مدني حرکت هغه وکړو اعتراض په ډول یا سفارت ته یې لاړ شو یا په رسنیو کې کنفرانس وکړو موږ هم تاسو دوی نه دي کړي وزارت معارف ته ما برنامه داسې جوړه کړې وله تر اوسه موږ سره شته ده څو وارې موږ وړاندې کړل دلته متاسفانه دوی بعضې خواهشات درلودله خواهشات په دې معنی چې که دوی ګټه پکې تضمین وي شخصي ګټې هغه کار یې کوو که نه یې کوله ما ورته ویله چې موږ تقریبا 360 ولسوالیو کې زه تاسو ته زمینه تحصیل برابروم هغه خلکو ته سواد آموزي کورسونه ورته جوړوم حتی 2 کوټې یو تشناب یو دهلیز تر څو وکولی شي د ولسوالیو په سطحه کورسونه سواد آموزي ورته جوړ شي هغه ګلکاریو نه تاسو خلاصه سئ
هغه ټول کتابونه تاسو سره فقط دغه نه یو معلم تاسو معاش ورکړي په داسې موږ شورا دونه هغه نه لري امکانات نه لري دغه شورا دوی ته انشاءالله چې هغه هم ورکړي دوی هم حداقل لږ سترګې پرانیزي غوږونه هم کاڼه ونه نیسي حداقل د ولس ستونزې واوري لنډې ته هم یادونه وکړي چې د ولس غبرګون څنګه دی څومره ستاسو کارونه او فعالیتونه دوی راځي دي ولسونه د غوښتونکو شورا څخه سل په سلو کې راځي ده او رضایت یې ښودلی دا د بیلګې په توګه موږ په کابل کې فعالیت درلود نن په 18 ولایتونو کې ده او 3 ولایتونو لپاره د جدولونه لیږلي دي وزارت عدلیې ته چې 21 ولایتونو کې سوي دي داسې یو شورا ده چې ټول قومونه ځوانان هر قشر پکې خپله څېره لیدی ډېره زیاته مننه عمرخیل صاحب تاسو ته بریالیتوبونه غواړو انشاءالله چې فعالیتونه هم د 40 ولایاتو په سطحه وغځېږي کور مودان ډېره زیاته مننه خیر اوسئ کور مودان